په یو کلي کې یوه چوړیل په ماشومانو پسې ګرځېدله. چوړیل ویل چې اوس به ماشومان کوم ځای ګورمه چې زه یې ښه په مزه مزه وخورمه. دغه چوړیل ډېره زیاته خطرناکه وي. دا په پخوا وختونو کې په یو ځنګل کې اوسېده، خو چې کله به وږې شوه نو کلي ته به راتله او لویان به یې خوړل. خو اوس چې وږې شي ماشومان خوري، کلي ته راشي په ماشومانو پسې ګرځي او وایي چې زه به ماشومان کوم ځای کې پیدا کړم چې ویې خورم. همدغسې په دې فکرونو کې ولاړه وي چې کله به ځم او کومې خوا به ځم. بیا چوړیل په کلي کې ایخوا دیخوا ګرځي، ګوري چې په یو ځای کې یوه وړه ماشومه ګرځي، نو په هغې پسې ورشي او هغه وړه ماشومه راونیسي. دغه چوړیل ډېره زیاته وږې وي، نو هغه چوړیل دغه کوچنۍ ماشومه راونیسي او په خوړلو باندې پیل ورله وکړي. اول چک ورباندې ولګوي او بیا په خوړلو باندې پیل وکړي. چوړیل وایي چې د څومره خوږه ماشومه ده، زه به هر وخت دې کلي ته راځم او خپل شکار به په دې کلي کې کوم په وړو باندې. چوړیل له هغه ځای نه بیا روانه شي، په دې باندې شپه شي. په شپه کې ایخوا دیخوا ګرځي، په دې کې ورته یو کس میلاو شي. هغه ډېر لوی سړی وي، خو د چوړیل مخې ته چې ودرېږي او چوړیل ورته وایي چې زه به تا پرې نه ږدمه، زه ډېره زیاته وږې یم، زه په خپل شکار پسې ګرځېدم، ته مخې ته راغلې، نو تا به زه اوس وخورمه ځکه ته زما شکار یې. ای انسانه، ته څنګه ځای کې ماته لاسته راغلې؟ زه خو په انسانانو پسې ګرځېدم، خو ته ماته اوس په لنډ وخت کې لاسته راغلې. زه به تا اوس وخورمه او زه به خپله لوږه ورکه کړمه. زه ډېره زیاته خوشحاله یمه. چوړیل ډېره زیاته غوسه ناکه وي او هغه سړی سملاسي راونیسي او چک ورباندې ولګوي. په سړي خوړلو باندې پیل وکړي، ځکه هغه چوړیل لس انسانان چې وخوري بیا هم نه مړېږي. هغه چوړیل په خوراک باندې لګیا وي او هغه انسان خوري په شپه کې. چوړیل وایي چې دا خو ډېر زیات ښه کلی دی، هر وخت به زه دلته راځم او شکار به کوم. چوړیل ډېره خوشحاله